ښه برنامه ښه پروګرام هم په مخ په بخښنې سره وده چې دا ځای جوړ کړم سره. صحیح ده متقسم موږ انتظار کوو. تاسې پروګرام ما واورېده، ما خو ډېرې خبرې درلودلې خو د خلکو کمنټونه مې ولیدل او د دوه نظریات مې ولیدل، خوابده هم شومه، خوشحاله هم شومه، خو بیا هم په دې باندې ویاړم چې زموږ په ټولنه کې تاسې غوندې یو پیاوړې خور، یو پیاوړې مېرمنه، یو پیاوړې افغانه او د ستاسو سره د ستاسو خاوند رښتیا چې یوازینۍ لار ده چې باید تاسې تایید کړو، تاسې وهڅوو، د تاسې ملاتړ وکړو. زه په سفر باندې یم انګلستانه تونس ته تللی یم، المغرب ته اوس ترکیې ته راغلی یم، د خوب کالي مې دي، ستړی مې یم، خو بیا هم دې ته وهڅېدلم چې زه تاسو سره برخه واخلم. زما خبرې جدي نه شي، زه په خپلو خبرو کې ډېر احتیاط کوم، خو زه به پیل د خپلو خبرو د څلوریزې یا د ځینو اشعارو څخه وکړم که تاسو ته د پام وړ وګرځي او ځینې خلک غیر مستقیما وټکوو په دې باندې. زمونږ یو پوهان وایي زه یو کلینر وم په جنګونو کې رهبر شومه، زه یو کلینر وم په جنګونو کې رهبر شومه، بیا د بې هدفو لنډغرو سرلښکر شومه، ورو ورو په جهاد کې د ډالرو میلیونر شومه، هم پروفیسر هم بې سنده انجینر شومه. پنډ شئ زما شاته که په دې راز پوهېده غواړئ، نور نه زما څه غواړئ. دغه مخکې د ورونو د خبرو په پرتله یا د هغو په اړه باندې دا شعرونه تاسو ته ما دې په خاطر ځکه دغه ملاتړي ورونه زموږ راځي، هغه ځکه زموږ ستونزه دا ده چې دغه د اسلام هم څلور برخې لري یا څلور شکله لري یا په څلورو فلسفو باندې. یو خو دا ده چې افغانستان کې دودیزه اسلام ده، ځینې دودیزه اسلام کې بوخت دي، ځینې پیدایشي مسلمانان دي او ځینې رواجي مسلمانان دي، ځینې پکې عقیده‌یي دي، خو عقیده‌یي موږ ډېر کم لرو ځکه د اسلام نه ناخبره دي. غني خان په دې اړه باندې وایي زه غني د ملا عقل ته حیران یم، د دوزخ په لار روان، د دوزخ په لار روان دی جنت غواړي. په دې لاره کې که غوایه هم په موټر کې تیریږي خو موټر ته په ختلو غوایه کله پوهیږي. ځینې زه خو رښتیا خبره دا ده چې زه د خلکو عصباني هم کړم، زما هغه د زړه خواله مې چې تاسو سره کول او د تاسو د هڅونې په خاطر ما کوم موضوع ټاکلې وه او کوم شی چې زما په ذهن کې و هغه یې رانه ټول خراب کړ. په دې چې یو خور راځي په اروپا کې په دې مغلق ژوند کې هغه خپل کار پرېږدي، خپل هستي، خپل کوچنیان، خپل روزګار پرېږدي، تا ته کامرې ته مخامخ دي، وخت درکوي، ته بې شرفه بې وجدان راپورته کېږي، هغې ته کنځلې کوي، توهین یې کوي، ډېرې خرابې لیکنې کوي. خو موضوع داسې ده چې دغه ټول اصل نه دي. ډېری خلک داسې دي چې د یو چا مور په پوسته کې اشپزه تېره شوي، یو سړی د کلینر زوی، یو سړی هغه پاټکي اوسېږي، خو موږ ته خو پلار معلوم نه ده چې د چا د کومې کورنۍ نه ده، د څنګه د ډیسپلین څنګه شوی دی، د تربیت څنګه شوی دی، د چېرته لوی شوی ده. تاسې دې ته خوا مه بدوئ. په دې باندې چې زه خپل هم په دې خبرو کې تاسې باید دا احساس وکړئ چې زه هم دومره په غوسه یم چې زما په والله چې خبرې هېرې کړې. زه ډېرې زه ښه بحث کوم، زه په خبرو باندې پوهېږم، خو زه یې دومره په غوسه کړم چې یو تور سری راپورته کېږي. او ګوره انګلیس خو په موږ باندې لګیا ده، برید یې راباندې کړی، پنجابي راباندې کړی، ایراني، عرب، ټوله دنیا. بیا نو په دې اړه باندې هغه الفت صاحب وایي پښتونه په تا څه توره بلا راځي، نه د کافر نه د مسلم نه د جهود رحم په تا راځي. ارسطو، سقراط، افلاطون نه راځي، یونان ځینې یستلي توره سکندر په دغه خوا راځي. نو د دغه بې سوادو په خاطر چې تی توهین کړي یا غلطې لیکنې درته وکولې یا غلطې خبرې درته وکولې، نو هغوی ته به زه یو شی یو څلوریزه ډالۍ کړم. یی بې سواده د مکتب معلمي به کوي، یی بې سواده د مکتب معلمي به کوي، لیکل به یې نه وي زده، د بري او محرري به کوي. ایشیا یورپ به نه پېژني، کار به سیاسي به کوي، بل چېرته نشته دلته شته د لیاقت پښتونه. نو په دې باندې تاسې خوا مه بدوئ. دا تاسې کومه برنامه د تاسې کړنې موږ د تاسې ملاتړي. زه په خپله د ځینې تورسرې دي خویندې زموږ غوندې تاسې غوندې اهل قلم د کار ښځې دي، سیاسي پوهه لري، جرأت لري، توانایي پکې شته ده. هغو سره په ناروې کې دي، په کاناډا کې دي، امریکا کې دي،
په آلمان کې دي. زه به انشاءالله هغو سره اړیکه ونیسم، د تاسې ټیم به زه قوي کړم او تاسې به په لاین کې راولو. مخکې د دې نه چې تاسې یو اجنډا جوړوئ، یو ګروپ جوړوئ، یو موضوع انتخابوئ، یو ساعت 2 ساعته مخکې چې تاسې بحث پرې وکړئ، او هغه مشخص افراد او اشخاص راواخلئ چې هغه په خبر باندې پوهېږي، هغه په تاریخ باندې پوهېږي، هغه سیاسي بحث وکولی شي، نو دا به ښه کار شي. نو زه نننۍ موضوع خو زما نه هر څه ګډوډ شو، ډېر احساساتي په دې شومه چې زه ډېر سخت زور راکوي. زه کیدای شي نه پوهېږم چې زه دا احساسات ولې نشم کنټرولولی چې یو تورسری راپورته شي، بیا ورته تورسری یعنې یو خور راپورته شي، یو افغانه راپورته شي، یو میرمن راپورته شي، لعنتي بې غیرته بې شرفه. داسې خلک ته اوس وګوره، د دغه بې سوادۍ یو کوچنۍ بېلګه تا ته وړاندې کړم. زموږ د کورنۍ په سعودي کې استوګن دی، هلته اوسېږي. هغه سړی تللی و رستوران یا هوټل لري، خپلې دندې ته تللی، په کور کې 2 ښځې وې، یوه ښځې ته عاجل امبولانس یا ډاکټر ته اړتیا وه. نو دوی دواړه دومره په عربي یا په انګلیسي نه پوهېدلې چې هغه امبولانس سره اړیکه ونیسي، هغه یا NHS سره یا هغه ډاکټر سره. نو تلیفون یې هم کړی و، خو په پښتو هغوی نه پوهېدل. د څو خاوند ته یا د کور ساتونکي ته یې زنګ و، هغه زنګ نه و پورته کړی، هغه ښځې ساه ورکړه یا مړه شوه بېچاره، په حق ورسېدله. نو دا د بې سوادۍ ګټې ده، دا د بې سوادۍ لویه بېلګه د بې سوادۍ ګټې دي موږ ته. نو خورې تاسې یو نن نه، تاسې بار باید راشئ. هغې مور دې رحمتي چې تا غوندې یو نره پیاوړې رښتینې افغانه زېږولې ده، او د تاسو د خبرو او د تاسو د ویناو ستاسې دا موضوع دا څرګندوي، د دې ښکارندویي کوي چې تاسې د یو رښتینې پښتنې افغانې مور شیدې روبدلې دي. او ویاړم په دې ورور باندې چې ستاسې دا ورور دې په دې ویاړي چې ستاسې غوندې په څنګ کې داسې میرمن لري، داسې پیاوړې میرمن لکه د نر په څنګ په بغل یا څنګ په څنګ د تاسو سره ناسته ده. افغانان ورونو نه ټولو نه زه هیله کوم که بل څوک هم لمسوي، د خدای په خاطر باندې خپله خور مور په فکر کې ونیسئ، لحاظ وکړئ د یو تورسرې، ولو چې یو یهودي، ولو چې یو هندوي، ولو چې یو سکي، د یو تورسرې احترام کوي. او تاسو افغانان د عزت او د شرف او د غیرت او د میلمه‌نوازۍ او د یو تورسري نوم لري په نړۍ کې چې تاسې عزت ورکوئ. نن تاسې ولې دومره احمقان شوئ؟ تاسې ولې دونه ولوېدلئ؟ خیر ده، که پاکستان په عمر په تېرېدو ما هم یو څو کله پاکستان کې، دوبۍ، په سعودي، په ټولو، په امریکې، په انګلستان، په ټولو ځای کې مې تېر کړي، خو خوی مې بدل نشه. په پښتو کې مې کوم توفیر رانغی، زما د کورنۍ په هغه آدابو کې کوم هغه فرق رانغی. والله په بالله دومره زه خوشحالېږم چې زه تاسې غوندې پیاوړې تورسرې خویندې ګورم چې تاسې لایف ویډیو ته راځئ، دا جرأت کوئ. خیر ده، دا سختي اوس ګوره، باچا خان ډېر ستر یو فیلسوف و، هغه ډېرې سختۍ، 20 میلیونه کسان دغه مخالفینو، خو هغه خپل دریځ نه وانه وښته. نو خورې دا 2-3 بې سواده اشرار، دا 2-3 دا د اسلام بدنامونکي، دا چې راپورته کېږي، یو 2 خبرې درته کوي، یو 2 لیکنې درته کوي، تاسې جرأت له لاسه ورنه کوي، او په څنګ کې داسې پیاوړی افغان د تاسې سره ده. مهرباني دی چې ما ته کوم منفیګرا کوي، دی زما د مملکت خلک نه دي. زه پوهېږم دی زما د مملکت، زما د افغانانو، زما د پښتنو ورونو دښمنان دي، زما دښمنان دي. دی چې ما ته رنګه منفي خبرې کوي، دی افغانان نه دي. هله نه پات چې ما ته خبرې منفي کوي، یا ما پسې بدې خبرې کوي، یا ما په افغانانو پسې بدې، یا زما مکتب رانه، یا زما نه پوهېږي زما خلک پرمختګ وکړي، مکتب جوړ کړي، هغو ته منفیګرایي فکرونه راچوي، د دروغو حدیثونه تېروي، او خپله بیا ښه ژوندونونه کوي. په نورو مملکتو کې ښه خانمانو ژوند، خپلو خانمانو فامیلو ته ښه ژوند ورکړی، او زما معصوم افغانان خطا باسي. نو هغه زما افغانان نه دي، هغه زموږ دښمنان دي، هغه ایجنټوران دي د نورو مملکتو، هغه د نورو مملکتو په نفع کار کوي. زه هغه ډېر ښه پېژنم چې هغه مملکت نه دي. نو هغه ټول موږ مملکت ته ورانولو یو ذریعه ده. زه د هغو په خبرو باندې ما هېڅ فرق نه کوي، زه تفاوت یم د هغو خبرو ته. زه هغه ډېر ښه پېژنم، ما باندې هېڅ احسان نه کوي. زه صرف خپل معصومو افغانانو سره خبرې کوم. ما ته هر څوک منفي خبرې وکړي، پر ما هېڅ احسان نه کوي. زه هغه مسعوده یم، همیشه به خپل مقام ولاړه یم. ډېر ښه تاسې وښودله، نن هم وښودله چې افغانۍ تورسره، افغانۍ پیغله، افغانۍ کورنۍ ښځه، یو میرمن کولی شي چې د بې غیرتو پر مخ کې ودرېږي، او په څنګ کې تاسې داسې یو غیرتي، یو نر، یو فرد، یو شخص، داسې یو افغان د ستاسې د ژوند ملګری ده چې زه هم په ویاړم چې دا جرأت یې کړی ده چې خپله میرمن یې راخیستې ده،
او د کامرې مخې ته یې کېنولې ده او ارامه ژوند یې پرېښی ده، د خلکو کنځلې په سر یې اخیستې دي، د افغانانو بد ورځې په سر اخیستې دي. نو که یو افغان او که انسان په دې نه پوهېږي، لعنت دی په ده باندې، لعنت دی په هغه مورې چې په ده باندې زور د دې نه خو چې بېادبي د مافي هغه مردارۍ تې توی شوې وه، ښه به ونه داسې اولاد یې زېږولی، هغه مور و پلار به یې څونه شرمېږي. یعنې که ته په خدای یقین وکړه، زه ډېری وخت دا اوس ترکیې ته راغلم، دا نورې نړۍ ته ګورم، پاک سوتره ګرځي، ښځې تېرېږي، نر تېرېږي، چا ته پام نه ده، هر سړی په خپل کار کې بوخت ده. خو دغلته به یو ترکۍ تېرېږي او د افغانۍ به دا مردار مخ څپلۍ به یې د پتلون سره اغوستي او دی به ورته ګوري پر ژبه ځي، نه به یې ژبه زده، نه به یې شکل صورت سمي، نه عقل شته، نه پوهه شته، نه استعداد شته، نه شتمني شته. وه لعنت دی په تا باندې، 45 هېوادو په تا یرغل کړی ده او ته راځې په ترکیه کې د مهاجر هلته ډوډۍ هم د دې خلکو خوري، یو میرمن په لاره باندې تېرېږي، ته ورته بد ګورې، هغه کتل هم یو شکل و صورت لري، یو فلسفه. یعنې په والله زه خو حیران دې ته یم چې د افغان نوم څومره دروند نوم ده، د پښتون څومره دروند نوم ده، او دلته دا خلک راپورته شي په غلطه آیډي جوړه کړه او بیا یو تور سرې ته کنځا کړو، د دې نه به ته څه عزت ویسې. لعنت دې په تا باندې، لعنت دې د تا په ولدوالا باندې، لعنت دې د ستا په مور باندې. خو زه د تاسې پوره ملاتړی یم. زما په خبرو کې اوس لږ زر قاطعیت راځي، ساخت شوم، زما د زړه خبرې خواله پاتې شوه، ځکه چې زه ډېر احساساتي سړی یم. دا د احساسات مې هم د پاکۍ کېدی شي د افغانیت څخه اوسېږي، نه پوهېږم. نو زه د تاسې ملاتړی یم. زه د ډېرو ښه تکړه لیکوالانو تور سرو سره، زما خویندې دي، مشرانې دي، پخوا په افغانستان کې ریاستونه یې کړي دي، هغه غږ نه پورته کوي، خو ما سره په لیکه کې دي. زه به انشاءالله تاسې د هغوی سره د هغوی تعارف وکړم، پېژندګلو به م وکړم، تاسې په غیابو کې به تاسې تعریف ورته وکړم، تاسې هغوی سره په لیکه کې شئ، بیا به یو قوي پروګرام جوړ کړئ. زه المان ته درځم، المان کې هم بیا کولی شم، هلته م خویندې شته دي، زرغونه کارګر ده، عالیه راوي صاحب د نور داسې تکړه هغه شته دي، تور سرې شته دي، بیا به تاسې یو ټیم زه جوړ کړم. زه پوره ملاتړی، زه ملاتړی کولی شم، ځکه چې ما ته زه د سره تېر ما ته پروا د هېڅ شي نه راځي. خدای نن چې هر څه غوښتي دي هغه خدای را پوره کړي دي. نو یوازینۍ هیله زموږ دا ده چې هېواد ته کار وکړو. په تاسو دواړو دي د خدای رحمت وي، په تاسو دواړو دي شابسۍ، آفرین دي. زه د تاسو دواړو ملاتړ کوم، ښه ژوند درته غواړم، بری هم غواړم، په ستر واکمن مو سپارم. نړۍ مننه. کور مو ودان. استمنا راکړله، موږ ته مو نور د مبارزې استمنا راکړله، نور موږ ته همت راکړي چې موږ نوره مبارزه او هغه منفیګران چې څرنګه خبرې کوي، نه زما د ژوند ملګري او نه زه، موږ دواړو ته بېتفاوت یو. هغه زموږ مملکت خلک نه دي، هغه افغانان نه دي. که هغه ما افغانان وایي، زما د مملکت خلک وایي، هغو به نن ما ته ستاینه راکولی. زما څخه مملکت خلک، زما افغانان ما ته ستاینه راکوي. منفیګران، زما د مملکت دښمنان، زما د معصوم افغانان دښمنان، هغه خونکار انسانان چې دي، هغه ما ته خود منفي دي، خو هغه زما مملکت دښمنان دي، زما دښمنان دي، زما د ښار دښمنان دي، زما د مملکت د پرمختګ دښمنان دي. هغه خپل ځان خپله تعریفوي چې زه د افغانستان او د افغانانو دښمن یم، خپل ځان خپله ښکاره کوي. نه کور مدان خبرې د پام وړ دي. بس دا شو چې هغه زما لیکه تاسې ما سره په لیکه کې شوي، دا زه په دې ویاړېدلم او د تاسې د هڅونې په خاطر باندې ما زیار ویسته چې زه به دوباره په لیکه کې راشم. زه په انتظار وم او زه هېڅکله خپل مخ نه پټوم، خو یوازینۍ هیله زما دا ده چې بدني ژبه مې هم نن جوړه نه وه، لباسي سټایل مې هم جوړ نه و او ستړی مو شکل و صورت مې سره د ویډیو دپاره جوړ نه و. نو په راتلونکي کې زه د تاسې پوره ملاتړ کوم. او په آخري کې تاسو ته زه دومره یو عجیبه خبر وکړم چې تاسو خپله ورته وخاندئ. زه په 2014 کال کې زما د 8 کالو لور کېدای شي نوم مې اورېدلی BBC CNN کې مسکان هوتک په نامه باندې د نړۍ غوره لیکواله شوه، د ټولې برطانیې غوره لیکواله شوه، د ټولې برطانیې په 8 کلنۍ باندې. هغه پوسټ BBC کړی و. نو BBC هغه پوسټ کې هغه ورته لیکلي و دا د موږ د کرکټ کپتان، ګوره یو کرکټ کپتان بینالمللي سړی اوسېږي، هغه نړیوال میچونو ته ځي، نړیوال اولمپیک ریسان ګوري، بل څه خو یعنې هغه اهل قلم باید اوسېږي. هغه ورته لیکلي و چې والله دا مسکان ورته خو ډېر ښه کار کړی ده، خو چې دې افغاني کالي دغلته اغوستي وو. نو ته اوس د دې احمق ته اوس وګوره، ته هغه کوچنۍ نجلۍ ته وګوره، د هغې لاسته راوړنې ته وګوره، کوم افغان دا کار کړی و. خو خیر دا خبرې بیا نور هم شته دي، بیا به په قراره به سره کوو. نو کورم ودان، ژوند هم غواړم، په ستر واکمن سپارم. تاسو ته سوپر پاور، پراود اف یو، اهلا وسهلا، لبیک تاسو ته وایم. په ژوند هم برکت، په زیږنده هم برکت، په مور او په پلار هم برکت. ښه وخت، ښې چارې. خدای په امان.
زارو پرنګ دي ډېر په اهمیتداره خبرې وې. زموږ هدف مسعودي بله د ډېر پخوا څخه راغلي یو بله په دې اروپا کې ژوند تېروو، و خپل کار کوو، خپله ډوډۍ پیدا کوو، نه په دولت د دولت سوسیالي ژوند تېروو نه د بل چا. خپل زحمت شکر ځوانان یو، په خپل همت باندې کار کوو، خپلې خولې تویوو او خپله ډوډۍ پیدا کوو. نو د دې ترڅنګ چې په ژوند کې لږ وخت پیدا کوو، خپل جغرافیې ته، خپل وطن ته موږ ژمن یو، په هغې خاوره کې پیدا یو، کوچني لوی سوي یو. دغه چې پښتو وایم د همدغې خاورې یم. ډېر افغانان دي دلته ژوند تېروي. زما د په بخښنې سره زما د مسعودي په رقم ژوند تېروي، لیکن نه راځي لایف ته. زه چې